خلک ذکر کوي د دې لپاره چې په دې قصه باندې د وضعي په احادیثو کې د وضعي بد بیان کړي، وضع بد وګڼي او په هغه کیسه باندې هغه وضع بیان کړي، خو دا کیسه په خپله منکره وي، موضوع وي. اصل د دې مراد د علماو چې دا قصه ذکر کوي څه دي، څه بیانوي دي بد دا وضع په احادیثو کې درواغ دا چی شي بد ښکاره کوي، خو دا کیسه چې دی د هغه دپاره ذکر کوي دا کیسه په خپله چی شي موضوع منکره مختلقه د ځانه جوړه سوي. دا هم امثله لري. د مثال په توګه لکه امام ابن حبان رحمه الله په کتاب المجروحین من المحدثین کې، ابن الجوزی رحمه الله په الموضوعات کې، او دا غیر ابن الجوزی په القصاص والمذکرین کې، او امام سیوطی رحمه الله په اللآلی المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه. پر دې ځای باندې لږ سټاپ کوم. دا زموږ نیمه پیران صاحبان پیر خو نو دا کله کله په حالت د جلال کې، کله په حالت د جمال کې هغه چې حدیث ته ولې ردیق نادر کوي بیا نو لؤالي وایي او ورور د لؤلؤ جمال لآلي لؤالي نه دی، اللؤالي المصنوعه د دې کتاب نوم نه دی، چی دی؟ اللآلي دی. خیر په اللآلي المصنوعه کې علامه سیوطي تحذير الخواص من اکاذیب القصاص کې ام علامه سیوطي دې ټولو دا کیسه در اخیستې ده. هغه کیسه دا ده چې امام احمد ابن حنبل او امام یحیی ابن معین رحمهم الله دغه زکش کې د دې میزان الاعتدال فی نقد الرجال د ذهبي نه درته وایم. هغه دا ده ابراهیم ابن عبدالواحد البلدي. په دې تور کې بلش خبره درته کوم، دا په بازو کې بکری لیکلی دي، دا بکری نه دی سی بلدي دی. بس دا اوس د میزان په ډیرو تبو کې د لسان میزان په ډیرو تبو کې بلدي نه دی، دا چیش دی بکری نه دی بلکې بلدي دی. دا کیسه ذکر کوي روى الزبير بن عبد الواحد الحافظ عن هذا دا إبراهيم بن عبد الواحد سمعت جعفر بن محمد الطيالسي يقول صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام قاص يكسجر والأرض فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس مرفوعا قال من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة منها طيرا منقاره من ذهب وريشه مرجان. نحن بأي ورده صد دون جبي دون دغاية دون بهار جبي كده إيه ورده كسايا وكبارة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل تقول أحمد بن حنبل تحس ما مش ضيب خبرات شابه يعني كل يوم بس بيا دايرة وغشتي زي ما ده وستصير سوا مش خطأ كله ده زي أحمد بن حنبل يم دا يحيى بن معين لي مش خطأ ضربت نبي بين كل ويدا بارا ورتوه چې ما دا اورېدلی وو چې دا د احمد بن حنبل په نامه باندې یحیی بن معین په نامه باندې دا چې مطلب دا خلک به دا به بیا کلاین دا تاسو رښتیا او ډېر بیا کلاین په دا نامه باندې ما د څو کسانو دا روایت کړي بس بالا په دې باندې بس خنوي دی جنواتي دا کیسه دا هغه علما ولته ذکر کړي د خو ذهبي ابن حجر او دا غره کوم تنزیه الشریعه ول ابن عراق دغه چې ذکر کړي دا وای دا روایت دا قصه خپل موضوع ده ذکر ذهبي دلته داسې وایي ابراهیم یعنی دا کیسه نه ده صحیح ځکه که دا رقم زمانه چې دی عبارت څه نور ته وایي د دې خو دا مطلب دی چې د یحیی بن معین په دې کې د نکارت ډېر ادله شته دا کتابونه دي ذکر کړي یو دا نه خو زه درته وایم ګوره د یحیی بن معین او د احمد بن حنبل زمانه کې دغه رقم سړی د دې زمانې ډېر لاندېوالی ښکاره کوي چې دا زمانه بیخي کښته زمانه وه او حال دا دی د حدیثو هغه مثمره زمانه بس دغه نو په دا وخت کې دا رقم جرأت خلک په دا رقم طریقه باندې دا نشي کولی په مسجد کې دی ولاړ دی او بیا یحیی بن معین احمد بن حنبل دا دی کسان دي چې د دنیا یې پېژني بیا نو دا کیسې کې خپله په دې کې دننه دا نکارت د متن دا داسې نارې پکې وي خو بهرحال الحمدلله اوس که دا ما ویلی بیا خو خلکو رد ډېر کولی خو دا ذهبي په خپله وایي ابراهیم بن عبدالواحد البلدي لا ادري من هو ذا زه نه یم خبر چې دا څوک دی اتا بحکایة منکره د یو منکر روایت راوړی دی اخاف ان تكون من وضعه زه بیریږم چې دا به خپله د ده درواغ وي زه بیریږم چې دا په دا توري کې بیا یې څه درته درېږم
د دې وجه دا ده دا توري هم په نورو نسخو کې خطا دي خپله د میزان په بله دغه کې نسخه کې هلته دا رقم دي دا توري ګورئ دا توري ته یاد کړئ څنګه دي اخاف ان تكون من وضعه دا توري دا رقم دي خو دا په میزان اعتدال په دا بله تبه کې هغه بیا داسې دي إبراهيم بن عبد الواحد البكري لا أدري من هو أتى بحكاية منكرة أخاف ألا تكون من وضعه دا ګوره په دې نسخه کې دا رقم دي دا غتوري د ابن حجر رحمه الله په لسان الميزان کې لا أدري من هو أتى بحكاية منكرة أخاف لا تكون من وضعه خو په دې کې صحیح توري دا دي چې ما درته کم توري دي هغه وایي اخاف ان تكون من وضعه بیریږم چې دا به د خپل وضع کړي نو په دا روایت باندې حافظ ذهبي رحمه الله په میزان الاعتدال کې د ابراهیم ابن عبد الواحد البلدي په ترجمه کې پر دا کیسه باندې دې کیسې ته وضع منکر ویلې ده حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله هم د په ترجمه کې او دا رقم امام ابو الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني رحمه الله فتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة كي دغه قصه دا رقم راوړې ده بیا دغه ذکر کړی دی چې دا ابن حبان ابن الجوزي دغه ذکر کړی ده داسې قلت أقر ابن حبان ثم ابن الجوزي هذه الحكاية ولم يطعنا في إسنادها وأنكرها الذهبي في الميزان في ترجمة إبراهيم بن عبد الواحد البكري وري دا بكري دلته چشتي ما درتوه بلدي دي دا غلط دلتم فقال لا أدري من ذا أتى بحكاية منكرة أخاف أن تكون من وضعه دا توري بیا دلته چشتي صحيح دي فذكر الحكاية المذكورة أن ودبي بل څوک نه دي ذکر کړی حافظ ابن حجر عسقلاني نه دي ذکر کړی هغه مستر ذکر کړي نو دا کیسه په خپل درواغ ده دا کیسه درواغ ده په پوسوس بس ان شاء الله